السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا ډیفرنس بټوین د ویر اینڈ کیبل دوستانو زموږ ټاپک دا دی چې د ویر او کیبل ترمنځ څه فرق دی اول راځو ویر ته ویر عبارت د هغه کنډکټر څخه دی یا د هغه سیم څخه دی یا د هغه ویر څخه دی یا د هغه تار څخه دی چې هغې د پاسه پوښ نه وي پوښل شوی بغیر د پوښه وي که هغه د مس وي یا د المونیم وي که هغه یو دانه وي یا ډیر مجموعه یو ځای شوي وي نو دغې ته ویل کیږي ویر دوهم راځو کیبل ته کیبل عبارت د هغه کنډکټر څخه دی یا د هغه سیم څخه دی یا د هغه تار څخه دی یا د هغه ویر څخه دی چې هغې د پاسه پوښ پوښل شوی وي او که هغه د مس وي یا د المونیم وي که هغه سنګل وي یا مجموعه وي نو هغې ته کیبل ویل کیږي راځو د ویر ډولونو ته ویر چې دی هغه په دوه ډوله دي اول ته ویل کیږي سولیډ وایر او دوهم ته ویل کیږي سټنډر وایر سولیډ وایر عبارت د هغه ویر څخه دی چې هغه یو دانه وي او سټنډر ویر هغه ویر ته ویل کیږي چې هغه مجموعه وي یعنی ډیر ویرونه پکې موجود وي او دوهم راځو د کیبل ډولونو ته کیبل عموما په 15 ډوله دي اول ته ویل کیږي ریبن برقی کیبلونه دوهم ساتل شوي کیبلونه دریم توپ شوي جوړ شوي کیبلونه څلورم کوکسل کیبلونه او پنځم د فایبر اپټیک کیبلونه نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې ویر او کیبل ترمنځ چې کوم فرق دی هغه معلوم کړئ بیا دوستانو د ویر او کیبل چې کوم ډولونه دي دوستانو هغه تاسو وپیژنئ او ځانونه ته خبر کړئ دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده دوستانو چې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ باقی د توجه نه مو یو جهان مننه السلام علیکم